راځو تیر کلاس کې مونږه د ویب سټ ټولې برخې ریسپانسیو کړې وي یو څه کار پکې پاتو هغه نن تر سره کوو نو ریټ کلیک کوو انسپیکټ ته راځو او په انسپیکټ کې اوس ګورو چې زمونږ نور څه ویب سټ هغه ټول ریسپانسیو شوی وو یوازې مسله مونږ سره د سوشل لینکس پاتې وو او د هغه نه علاوه دلته مونږ سره چې کوم نیو بار د دې ستونزه وه نو لومړی چې کوم مونږ سره نیو بار دی پر دې باندې کار کوو چې د دې ستونزه څنګه کولی شو حل کړو نو صفحه کومو چې کوم ځای کې مونږ سره ستونزه راځي همالته به دا مسله حلوو نو دې ځای نه وروسته چې مونږ کله ښکته راځو نو مونږ سره ستونزه جوړیږي او مونږ غواړو چې همدغلته دغه ستونزه حل کړو نو دا ستونزه به مونږ څنګه حلو دا ستونزه به داسې حلوو چې مونږ سره دا کومه مینو ده دا به دې ځای نه مونږ ختموو چې کله د سکرین سایز 803 یا 888 رسیږي بس دا به له بریک پوینټ ولګو نو مونږ سره چې دا کومه مینو ده دلته دا به ختم شي او د دې پر ځای به مونږ سره یو بټن وي د بار بټن به وي هغه به مونږ سره شو شي او د هغه په واسطه به بیا مونږ مینو ښودل غواړو نو زه راځم فنټ او سم ما تیار خلاص کړی او دلته یو آیکن سرچ کوم د بار په نوم باندې نو دا مونږ سره آیکن دی او همدې آیکن نه استفاده کوو ځکه زیاتره مینوګانو کې چې دی د همدې آیکن څخه استفاده کیږي آیکن چې تاسو هر څه ورکوي ستونزه نشته نو زه دا آیکن دې ځای نه کاپي کوم او راځم دې ساحه کې باید مونږ سره راشي نو د هغه لپاره زه راځم خپل ایډیټر ته او ایډیټر کې چې کوم ځای کې مونږ نیو بار اخیستی دا زمونږ نیو بار دی دا زمونږ د لوګو سیکشن دی دا زمونږ مینو سیکشن دی او دا زمونږ سوشل آیکنز دي د دې نه لاندې به مونږ یو سپین اخلو او په دې کې به زه دا آیکن پیسټ کوم او دې ته یو آی ډي ورکوم زه شو مینو BTN یعنی شو مینو بټن مونږ سره نو فی الحال چې راشو صفحه ریلوډ کړو نو دلته مونږ سره بټن راغله تور رنګ کې دی نو لږ ولسی سټایل ورکو نو ورته وایو چې مونږ سره کوم نیو بار دی په دې کې چې کوم مونږ سره یا ډایرکټ هم دغه آی ډي نوم ورته لیکو ځکه هم دغه یو آی ډي دوه هم دغه مونږ استعمالو نو مینو BTN او ورته وایو چې دې چې کوم کلر دی هغه وایټ کړه نو دې چې کوم کلر دی هغه مونږ سره وایټ شو اوس خبره لومړی مونږ دا کوو چې کله زمونږ د صفحې ویډ چې دی 888 ته رسیږي نو دا چې کومه مینو مونږ سره دا باید مونږ سره ختم شي ورک شي دا چې کومه مینو مونږ لیکل دا باید ورک شي نو دې له خاطره مونږ چې دی راځو دلته لاندې د دې نیو بار آخري سیکشن ته او دلته به مونږ له میډیا کیوري لیکو او ورته وایو چې مونږ سره میډیا کیوري کې سکرین لپاره ولیکه او د دې چې کوم مونږ سره په دغه دی میکسیمم ویډ ورکه او څو 828 پکسله نو چې کله دلته ورسېدو زمونږ چې کوم دا یو مینو ده دا مکمل نیو آیټم به مونږ مکمل چې دی کې مونږ سره مینو ده دا به مونږ مکمل د ډسپلی نن کوو نو زه به ورته ولیکم چې مونږ سره نیو دی نو نیو مونږ سره دا یو دی دې کې دننه مونږ سره نیو آیټم په نوم یو کلاس دی نو راځو ته لیکو چې په دې کې دننه مونږ سره نیو آیټمز په نوم باندې یو کلاس دی دا به راواخلو دې چې کوم ډسپلی دی هغه به ورته نن کړي نو چې کله مونږ ډسپلی نن کړو نو دې چې دغه کمیږي ګوره مونږ سره هغه مینو ورک شو پټ شو نو چې کله دې نه 828 نه ډیریږي نو مینو به پیدا کیږي خو چې کله هغه ته رسیږي نو مینو به ورک کیږي او مونږ سره چې پاتې شو سوشل آیکنز پاتې شو د ویب سټ لوګو پاتې شو دلته مونږ سره دا بټن پاتې شو نو زه به دا سایز سره ته واړم چې دا بټن مونږ سره څنګه ښکاري نو بټن سایز لږ وړوکی دی زه به راشم او د بټن ته د دې سایز به لږ زیات کړم نو دلته ورته لیکم چې فنټ سایز او فنټ سایز مونږ سره 1.5 EMB نو ګورو چې څونه راځي مونږ سره نو دونه بس دی خو لږ نور یو شپږ ته به کړم نو نور به هم مونږ سره سیټ شي نو اوس مونږ سره صحیح دی نو دا مونږ سره آیکن شو اوس چې مونږ خپل دا صفحه څونه وړوکی کوو نو دا به ان شاء الله مونږ سره ستونزه نه راکوي ښه دا به زه 500 ته واړم نو دا به اوس مونږ سره ستونزه نه راکوي او زمونږ چې کوم ویب سټ هغه صحیح طریقې سره کار کوي ځکه دې نه وړوکی نور کوم موبایلونه نه راځي نو دا مونږ سره مکمل ریسپانسیو شو اوس خبره دا ده که چیرته 888 ته رسیږي نو مینو هایډ کیږي خو هغه نه وروسته باید مونږ سره دا بټن نه وي یعنې 888 پورې دا بټن باید نه وي چې کله 888 ته رسیږي دا باید شو شي نو د هغه لپاره به زه راشم دا چې کوم بټن دی دې ته به زه بای ډیفالټ ورته ولیکم چې د ډسپلی باید نن وي دا به اوس مونږ سره ورک شي خو چې کله 888 ته رسیږي دلته چې مونږ تیار اخیستی 888 ته نو بیا به مونږ سره څه شي کوم بټن چې مونږ اخیستی د هغه ډسپلی به بیا مونږ سره بلاک شي نو زه ورته لیکم چې مونږ سره کوم بټن ده او چې کوم دغه مونږ ورته اخیستی آی ډي
نو آی ډي مونږ ورته اخیستې د شو مینو بیتین د دې چې کوم ډسپلی ده هغه به مونږ سره بلاک شي. نو اوس ګوره چې کله زه راځم نو فی الحال مونږ سره بټن نه ښکاري، خو چې کله مونږ سایز کموو او 800 ته رسیږي نو دا به ورکیږي او هغه به مونږ سره شو شي. ګورې مینو هایډ شو او بټن مونږ سره شو. او بیا چې کله آخر جاوا سکرپټ ته ورسېدو نو بیا د همدغه بټن باندې مونږ کوډ کوو، چې کله مونږ په دې بټن کلیک کوو نو مونږ سره د بیا مینو ښکاره شي. نو فی الحال سیسس کې زموږ همدغومره کار دی چې کوم بټن مونږ اخیستی هغه د مونږ سره هایډ شي. اوس که زه راشم دې ځینه مختلف موبایلونو سایز ته واړوم، مثال ګلکسي ته مې واړو نو دلته مونږ سره په دې ګلکسي دغه کې دلته ستونزه ده. ستونزه ځکه ده د چې کوم مونږ سره هایډ دی هغه فکس ده څونه چې زه فکر کوم. نو زه به راشم او زه به وګورم چې سلایډر کې مونږ سره سایز کې څه ستونزه ده. نو سلایډر کنټنټ باډي او د سلایډر چې کوم هایډ دی نو دلته ګوره 15 ویو ایچ دی. نو دا به مونږ داسې کړو چې کله زمونږ د صفحې سایز دلته مونږ څونه دغه اخیستی، دلته به زه راشم وګورم میډیا کیوریز مونږ 1992 ته اخیستی او بل مونږ 288 ته اخیستی. نو دلته به زه دا چې کوم مونږ 92 اخیستی دا به سلط کړم. نو دلته به زه راشم سلایډر ته چې کوم مونږ دا اخیستی نو دا سلایډر ریپر به ټول دیز نه زه کاپي کړم او را به شم هملته میډیا کیوریز ته او دلته 288 ته دلته به زه دا پیسټ کړم او په دې کې زمونږ یوازې شی په کار ده، هایډ په کار ده، دا نور شیان زه لرې کوم ځکه د دوی کې زمونږ ستونزه نشته. او دلته چې کله رسیږي نو زمونږ چې دا کوم هایډ ده دا د مونږ سره څو شي، دا د 100 ویو ایچ شي. نو اوس به زه دا چک کړم نو دا مونږ سره صحیح دی، خو هغه مونږ سره پاراګراف بره دی. نو پاراګراف مونږ سره بره دی نو بیا به داسې وکړو چې دې ته بیا مونږ اټو به ورته ولګوو. نو که زه اوس راشم او دې ته اټو ولګوم نو دا به مونږ سره سیټ شي. نو دا مونږ سره سیټ شوه. نو مطلب چې کله زمونږ د صفحې سایز له 288 څخه ښکته کېږي نو دا به اټو شي او د دې چې کوم هر څه دی هغه به مونږ سره سیټ راشي. دلته چې اوس کومه بره پاراګراف ده نو دلته هم مونږ سره مسله دا ده چې دا مونږ سره بیخي جنګېدلی هلته. نو دې لپاره به زه داسې وکړم چې مونږ سره دا پاراګراف چې مونږ اخیستی دی دلته به سلایډر ته راشم، سلایډر باډي کې لکه چې مونږ سره دغه دی سلایډر باډي کې د فوټر د باډي د سلایډر هیډر کې مونږ سره دا پاراګراف دی. نو دلته به ما خامخا سلایډر هیډر اخیستی وي چېرته که مې نه اخیستی نو زه به اوس ورته واخلم. نو زه به راشم ورته به ووایم چې مونږ سره سلایډر هیډر راواخله. لومړی به زه دا سرچ کړم که چېرته مونږ لیکلی نو فینټ کې به یې ور واچوم نو مونږ استعمال کړی دی او هغه دغلته مونږ استعمال کړی. نو همدلته چې دی مونږ دې له چی ورکوو مارجن ټاپ ورکوو. نو زه به راشم ورته به ولیکم چې مارجن ټاپ او ټاپ نه به زه ورته ورکړم 1 ریم. نو دا 1 ریم کم دی دا به کم دی 2 ریم. خو دا که زه سایز غټ ته واړم نو بیا به څه شی شي هغه هم کتل غواړي کیدای شي غټ کې مونږ سره ستونزه راشي. نو که دا فل سکرین نه ستونزه نه راځي انشاءالله. نو چې کله دا رایټ کلیک کو انسپیکټ ته راشو اوس چې دا مونږ هر سایز ته اړو مثال ګلیکسي 5 ته مې واړو نو نور خو انشاءالله سیټ دی ستونزه پکې نشته. خو دا چې کوم دغه بټن د دې کې مونږ سره لږ ذره مسله ده دا به لږ دې ته پیډینګ ورکړم. نو دلته به زه راشم چې مونږ سره سلایډر باډي د سلایډر باډي کې انپټ دی او دغه مونږ سره بټن ده. نو دلته مونږ بیخي پیډینګ نه دی ورکړی دا زموږ غلطي ده. دلته به زه راشم پیډینګ به ورته ورکړم ټاپ او باټم نه 0.3 ریم او لیفت رایټ نه به ورته ورکړم 0.8 ریم. نو دا سمې کو دا بټن ته نه دی ورکول بټن ته ورکول دي بالکل. نو چې بټن ته ورکول دي دا ستونزه چې شي راغله ښه ستونزه مونږ سره دلته راغله چې دې کې به مونږ سره دومره ځای نه وي ځکه دا مسله راغله. نو زه به اوس داسې وکړم چې زه به دې ته لومړی ورکړم بارډر 2 پکسل سالډ ګرین. زه وګورم چې څه مسله ده. ښه د دې به دغه دومره دی خو دا چې کوم بټن ده مونږ سره دا د باندې ووتو نو دلته مونږ سره ساحه کمه ده. نو دا مکمله باډي چې ده مونږ سره چې دې کې دا بټن دغه موجود دی چې کوم ویډ دی دا به زیات کړمه. یاره دا ګوره مونږ سره دلته چې دی دا باډي د سلایډر باډي په دې کې مونږ سره انپټ هم دی او په دې کې بټن هم دی. دې ته چې کوم مونږ ویډ ورکړی دی هغه 50% دی زه به دا کړم 90% ځکه چې بس ها دلته به نه 90 کوو ځکه الله خو بیا ټوله صفحه کې 90 کېږي.
نو دلته بیا نه نوي کوو بلکې دا چې دی کله چې زمونږ دغه سایز دغه نه کمیږي بیا به دا نوي کوو. نو دا به زه کاپي کړم دا کلاس رابشم دلته میډیا کیوریز ته چې کله زمونږ د دغه سایز د 988 ته رسیږي نو دلته به زه دا شي کوم دلته مونږ 80 ورکړی دی 80 په ځای به زه ورته 90 ولیکم نو 90 کې به دا مونږ سره سټ شي. ښه هغه خو مونږ سره سټ شو خو بټن کې اوس هم ستونزه ده ځکه انپوټ چې دی د هغه سایز زیات دی او د بټن مونږ سره کم دی. نو دلته چې زه راشم وګورم د انپوټ مونږ سره 90 دی او د بټن مونږ سره لس دی. نو زه به دا انپوټ لومړی کاپي کړم او بیا به راشم دلته ورته ووایم چې د دې سایز زیات کړه. نو دلته به زه راشم ورته ووایم چې مونږ سره کوم دا انپوټ د دې کوم سایز هلته 90 و نو دلته چې دی دې بټ زه ټاکم 80% او همدا ډول همدغه باډي کې بیا مونږ سره بټن هم ده نو هغه ته راځم او هغه ته چې کوم سایز دی نو بټن د هغه چې کوم مونږ سره ویډ دی هغه زه ورته ټاکم 20%. نو اوس به وګورو چې څه وایي. نو اوس مونږ سره بټن هم جوړ شو دې کې چې مونږ کوم بارډر لګولی هغه به زه اوس دې نه لرې کړم. نو دا مونږ سره سټ شو او که زه راشم بل سایز وګورم نو دې کې هم مونږ سره ستونزه نشته. که زه بل سایز وګورم نو دې کې هم ستونزه نشته. که زه راشم دا وګورم دې کې هم څه مسله نشته. هر څه سټ دی ایکس کې وګورو نو دې کې هم ستونزه نشته. نو مطلب زموږ چې کوم ویب سایټ دی هغه فولي ریسپانسیو دی. نو مثال ګالاکسیز 5 ډیر مشهور سایټ دی په دې کې ډیر راځي. نو تا وګوره ټول ویب سایټ زموږ چې دی هیڅ ستونزه نه لري. هر څه سټ دی بغیر به دلته لاندې چې کوم مونږ سره سوشل لینکس دی هغه نه علاوه هغه دلته مونږ سره ستونزه شته دا به حلو. او دا فوټر هم مونږ سره جوړ دی دلته چې کوم مونږ دغه ورکړي دا شیان به زه ترې لرې کړم. نو زه به راشم دلته چې کوم ځای کې ما فوټر اخیستی دی فوټر دلته مې فوټر اخیستی او د فوټر ته چې کوم مونږ دا بارډر به هم ترې لرې کړم نو هغه بارډر ترې لرې شو. دا ګرین بارډر لګېدلی دا به هم ترې لرې کړم. نو فوټر خو انشاءالله صحیح دی او بل چې دی مونږ سره دلته خبره ده. نو دلته چې خبره ده زه به دا بېرته ریسپانسیو دلته واړوم او دې چې کوم سایز دی هغه به زه 50 ته واړوم. اوس به وګورو چې دا مونږ سره کله خرابېږي. نو دا چې مونږ کله کموو نو راځو ګورو تر دې ساحې پورې مشکل نشته. دغه ساحه ته چې رسېږي دې کې ستونزه پیدا کېږي. دا څو مارکسونه ده مونږ سره دا ساحه نو دا مونږ سره 992 به مونږ ورله حساب کړو. نو 992 ته چې رسېږي او هغه نه چې کمیږي بیا هلته مونږ سره ستونزه راځي. 992 نه بلکې 948 به حساب کړو. نو چې کله 948 ته رسېږي د دوی ترمنځ دا ګیپ زیات دی. لومړی به دا ګیپ کموو او یا بیخي ګیپ نه کموو. کله چې 948 ته ورسېدو دا چې کوم مونږ لیکل کړي لینکډین او ټویټر او یوټیوب دا لیکل د لرې شي یوازې د مونږ سره آیکن پاتې شي داسې کار به وکړو. نو د هغه لپاره به زه دا کار وکړم چې دلته مونږ سره کوم لینکونه ما اخیستي دلته به زه راشم سوشل لینکس چې مال د فوټر لپاره اخیستي دلته. نو زه بیا داسې کوم چې کله هغه ته رسېږي دا فیسبوک او د انسټاګرام چې دا ما لیکلی دا باید زه لرې کړم. نو د هغه لپاره به دلته وکړم دا ټول به زه یو سپین کې واچوم تر څو هغه سپین زه ټارګټ کړم او هماغه ته ووایم چې ډسپلی نن شه. نو دلته به زه راشم ورته به ولیکم چې سپین او دا کوم سپین چې موږ سره دلته خلاص دی دا به دلته کلوز کړو او دلته چې کوم سپین دی موږ سره دا به زه دې ځای نه کاپي کړم دلته به یې کلوز کړو او دا سپین به دې ځای نه ختم کړو دلته به یې واچو دا به دې ځای نه ختم کړو دلته به یې واچو او دا به دې ځای نه ختم کړو دلته به یې واچو. نو 948 زه راځم همدغلته چېرته چې موږ سره دا لینکس موجود دي. نو کویک لینکس نه برابره فوټر دغه موږ سره فوټر سیکشن دی فوټر سوشل لینکس دا ساحه د موږ سره دغه. نو دلته راځم میډیا کیوري ورته لیکم چې اټ میډیا سکرین اینډ چې کوم دغه پکې پاس کېږي مکس ویډ دی او ویډسونه دی موږ سره 948 چې کله 948 پکسل ته رسېږي نو دلته به څه وشي دلته چې ورسېدو نو دلته به راشي فوټر سوشل لینکس ته او په دې کې به راشي 8 او په ا کې چې کوم موږ سره سپین لیکل شوی نو دی به راشي دې ته دلته به 8 راځي او ا کې دننه چې کوم سپین دی نو دې ته به موږ ډسپلی نن ولیکو. نو زموږ به مکمل کار وشي. اوس ګورئ چې کله زه دا ریلوډ کړم او ګوره سایز کموم ورسره نو چې کله 948 ورسېږي ګوره هغه هر څه ختم شو یوازې آیکنونه موږ سره پاتې شو. نو اوس یې کموه چې څونه کوم ځای کې ستا سره ستونزه راځي
نو دلته بیا هم موږ سره ستونزه راغله او ستونزه ځکه راغله چې دوی ترمنځ چې کوم مارجن دی هغه موږ زیات ورکړی نو دلته به زه بیا هم راشم او 448 کې به یو بله میډیا کیوري ولیکم نو زه به لومړی میډیا کیوري ولیکم بیا به تاسو ته ووایم چې دلته موږ څه کوو نو میډیا کیوري ورته سکرین لپاره لیکو او دې کې چې کوم موږ سره مکس ویډ پاس کیږي هغه به 448 پکسله وي او دلته چې کوم مسله ده موږ سره مسله دا ده چې دلته راشم تاسو ته وښیم مارجن ریټ هر یو ته ما 3 رمه ورکړی چې دا ډیر زیات دی نو زه به داسې وکړم چې دا مکمل همدغه ساحه به دې ځینه کاپي کړم او دې میډیا کیوري ته به یې ور واچوم او دلته به زه داسې وکړم چې دا نور به تیلر کړم یوازې به زه مارجن پرېږدم ځکه ستونزه مارجن کې ده او دا مارجن چې دا ډیر زیات ده دا به زه واړم 0.5 رمه ته نو چې کله 48 ته رسیږي بیا به دا کار وشي نو ګوره چې کله راشي نو ګوره هر څه کم شو سره یو ځای شول نو دا هم موږ سره حل شو دې کې موږ سره نور ستونزه پاتې نه شو که زه راشم د راوالم ګالاکسي ته نو اوس به دا ویب سایټ سر نه تر اخره وګورو چې دې کې موږ سره چې پاتې شو انشاءالله چې پاتې نه نو دا موږ سره مینو شو دا موږ سره سلایډر شو د کارډونه شو هر څه موږ سره منظم دي او دلته چې د موږ سره دلته لږه فاصله ورکول غواړي هغه هم ورکو او دا یې مینو دغه د موږ سره لینکونه هم صحیح راغله دلته کارډونه هم صحیح دي او اخر کې موږ سره لینکس هم صحیح دي او دا خو بالکل موږ سره جوړ دی نو صرف سایډ بار ته بره مرجن ورکول دي او کله مرجن ورکول دي چې کله د ماتیږي هغه وخت کې مرجن ورکول دي چې کله د لاندې غورځيږي بیا چې کله لاندې غورځيږي هغه کې بدیله موږ مرجن ورکول کده دي چې زه به راشم کوم څه حد موږ سره دا کارډز دي کنه نو زه به راشم کارډز ته دلته ها نو دلته چې راشم دلته ګوره کارډز تمثيل دی او سایډ بار تمثيل دی او دغه ته به زه ورته ولیکم چې مارجن اپ ټورم نو چې کله اوس دا موږ سره ماتیږي نو برنه به ټورم مارجن لري ستونزه به نه ورکي نو دا دی ټورم مارجن زه به موبایل سیس ته واړوم دا به شو به ګورو نو 2 رمه شو یو بل مې اضافه کوم 3 رمه نو فاصله به لږه زیاته شي او صفحه بشي نو دا 3 رم فاصله شو او نور په دې صفحه کې موږ سره ستونزه پاتې نشو هر څه شو هغه موږ سره منظم شو نو دا زموږ د لومړۍ صفحې هغه ریسپانسیو کولو طریقه او سیستم دا بټن موږ ورکړه دا خو به اوس فل حال موږ سره کار نه کوي یو طریقه شته که بیا تاسو خو پاغه بوګو خو نه هغه نست معلومه ځکه موږ بیا جاوا سکرپټ باندې دا کار کوو نو بیا چې لخر جاوا سکرپټ وای دا به موږ داسې کوو چې کله په دې کلیک کوو نو یا لدې کوم څه یا لدې کوم څه به موږ سره غمینو بیرته راوځي نو دا موږ سره د صفحې وا اوس دلته موږ سره نور صفحې هم شته او هغه هم ریسپانسیو نه دي راځو هغه ګورو نو زه لمړی راځم او کنټیکټ راځم د کنټیکټ کې دا صفحه ما اضافه اخیستې او تاسو لپاره چې احسان پوښتنه کړې و چې دا موږ څنګه کولای شو چې سایډ بار مور سره ورواچو نو دا خو اسی ما اخیستې نو دا به تلر کوم یوازې به دا موږ سره پات شي دا به موږ سره ریسپانسیو وي نو زه راځم دلته او کوم ځای چې ما دا کنټیکټ اخیستې دلته راځم او دلته چې رالم په دې کې به زه دا ولټوم چې کوم ځای کې ما سایډ بار ورته اخیستې هغه سایډ بار به زه دې ځینه ختم کړم اوس به راشو دا کوم سایډ بار چې موږ اخیستې دا یو بس دا به زه کمنټ کړم او چې دا زه کمنټ کړم نو دلته به د خبره دا موږ سره دا راشي چې دلته موږ ویټ ورکړی نو دا ویټ به هم زه بیرته فول کړم نو دلته به زه راشم چې د دې دلته بره به زه راشم او دلته چې ما کوم مین کنټنټ اخیستی دی همدغه کلاس ته به موږ خامخا ویټ ورکړی نو دا به زه کاپي کړم او دلته به راشم دا به فایند کړم نو دلته ګوره موږ 80% ورکړ دا بیرته زه سلو ته واړوم نو دا موږ سره بیرته سل شو او دا صفحه نو موږ سره ریسپانسیو دی که زه راشم انسپیکټ ته او انسپیکټ کې زه دا هر یو ډیوایس ته واړوم ښه صحیح دی نو دا چې زه هر یو ډیوایس ته واړوم نو دا موږ سره جوړ دی انشاءالله ستونزه نه لري او که وغواړو موږ دا کولی شو مکمل بلاک ته واړو خو دا دونه غټه خبره نه ده وابېړو چې ستونزه حل شي نو دې له خاطره چې دا موږ بلاک ته واړو نو که تاسو دلته وګوره موږ بلاک لیول اخیستی که نه نو بلاک لیول موږ ځکه اخیستی چې کوم شیان موږ مکمل صفحې ته اړو لکه په دا شکل نو هغه ته موږ 100% چې ورکوو ویډ ورکوو او دې ته موږ هر یو ته چې دی 20% ور 25% لکه چې ورکړی و کنټیکټ فارم ته زه راشم کنټیکټ اس پیج او کنټیکټ فارم ته دلته زه راشم نو ویډ او هیډ ښه 48 ته مې اخیستی و نو همدغه ګروپ زه کاپي کوم او کاپي کولو نه وروسته زه ورته وایم زه یو بریک پوینټ ورله ټاکم مثال د خبرې څونه چې ښکته شي
څونه چې ښکته شي 958 نه چې ښکته شو نو دلته زه راځم ورته لیکم چې کله میډیا کیوري لیکم ورته او سکرین لپاره لیکم and او لیکم مکس ویت 958 نه چې ښکته شو نو د دې چې کوم ویت دی د دې چې کوم ویت دی هغه به شي موږ سره 100% بس د ټول به موږ سره 100% شي نو که دا ریلوډ کړم او 958 نه به زبر لاړ شم ریلوډ او چې را شو ښکته کو 958 نه ښکته شو نو ګوره ټول موږ سره بلاک ته وړي ها نو دا هم موږ سره جوړ شو که زه راشم دا موبایل سیس ته وګورم نو دا ټول موږ سره بلاک سیستم کې راغی نو دا خو الریډي موږ سره ریسپانسیو شو دي کې څه مسله نشته که دلته تاسو وګورئ هغه بټن موږ سره نه دی راغلی نو دا ځکه موږ سره بټن دی راغلی چې کوم دې کې موږ اخیستی نو دا کار خو موږ دې کې نه دی کړی بلکې موږ کړی نو دلته موږ سره بټن نشته نو زه به داسې وکړم چې راشم انډکس ته او انډکس نه به زه دا بټن دې ځای نه کاپي کړم کوم ځای کې چې موږ دا نیو بار کې اخیستی هغه بټن نو دا به زه دې ځای نه هم کاپي کړم او را به شم چېرته کنټکټ ته او کنټکټ کې به هم زه دلته پیسټ کړم سیو او چې راشو ریلوډ کړو نو دلته هم موږ سره بټن راغله او لاست چې کوم پیج موږ سره پاتې شو هغه موږ سره ارټیکل پیج نو ارټیکل پیج کې هم زه ګورم چې چېرته موږ سره ستونزه راځي او دا بټن دلته هم راوړل غواړي نو زه راځم ارټیکل پیج خلاصوم دلته او دا مې چې خلاص کړو دا بټن لومړی هلته پیسټ کوم زه سیو اوس راځو ګورو چې ارټیکل پیج موږ سره کوم ځای کې خرابېږي او دې کې موږ سره څه ستونزه ده او څنګه یې حل کړو نو ارټیکل پیج چې دی موږ سره سر کې خرابېږي همدا سر نه چې د دې سایز کمیږي دا موږ سره خرابېږي نو زه به داسې وکړم زه به ورته ووایم چې کله هم زموږ د دې ویب سایټ سایز یا زموږ د دې وینډو سایز چې څومره کمیږي زه به اوس وګورم لږ به راښکته شو خیر دی ورځه نو دلته خرابېږي چې کله 1288 نه ښکته شو نو دا دې باید څه شي ریپ شي نو زه راځم دلته او دا چې کوم ځای کې مونږ اخیستی دی ارټیکل پیج به زه یو ځلې وګورم په دې کې چې مونږ سره څه شیان موجود دي ارټیکل ډیټیلز دي دا خو نه بار دی ارټیکل ډیټیلز دي نو په دې کې چې لومړی سیکشن دا دی مونږ سره دویم سیکشن سایډ بار دی او دریم سیکشن هم مونږ سره شته دا سایډ بار دی نو دا ټول مونږ چېرته اخیستی دی دا ټول مونږ دې کې اخیستی دې سیکشن کې او دا مونږ سره چې دی ډیټیلز باډي ده نو زه به انشاءالله چې همدې کې مو اخیستی و که نه بلکل دې کې مو اخیستی و نو زه به دا سرچ کړم دلته فایند به یې کړم نو دا ساحه ده مونږ سره او دې ساحه ته چې دی ویټ مونږه 50% ورکړی ښه او دا چې دی مونږ سره مین دی او دلته مونږه فلیکس لګولی خو ریپ هم نه لګولی نو راځم فلیکس ریپ ورته لیکم او فلیکس ریپ یې ورته ریپ لیکم نو ګورم چې دا مونږ سره څه کوي نو دا چې زه کموم نو دا مونږ سره فی الحال نه ریپ کیږي ځکه د دې ټولو چې کوم سایز ده هغه مونږ سره په پرسنټیج کې دی نو که زه راشم دا لومړنی چې کوم مونږ سره باډي ده دا یو او زه دې ته ولیکم چې دې کې مونږ سره لاندې څه شی دي او زه دې ته ولیکم چې داسې وکړه چې د باډي خو چې کم شي پروا نه کوي ځکه باډي ستونزه نه ورکوي نیف بار مونږ سره دې کې مسله دا باید راښکته شي لاندې نو زه به بیا داسې وکړم چې دې ته به فکس ویټ ورکړم نو دې ته چې فکس ویټ ورکوم لومړی به زه دا پیدا کړم دا مونږ سره اسایډ دی دا مونږ سره کټګري ده دا نه دا لاست یو چې دی اخري یو نو دا یو مونږ سره نو ټاپ ویو ارټیکلز به زه راواخلم نو دلته به زه دا فایند کړم دا یو د 15 او دلته به زه فی الحال یو ورته لیکم مینیمم مې نو که اوس وګورم نو دا مونږ سره کار کوي نو دا مونږ سره فول دی خو چې کله دې نه کمیږي نو دا به خپله اتومات ماتېږي نو بیا دلته مونږ سره ستونزه نشته دا مونږ سره مات شو او زه راځم اوس ګورم نور یې راکموم نو چې بیا چېرته ستونزه راځي نو کمې که او دې ځای پورې به صحیح او دې ته هم میکسیمم دغه ورکوم د دغه ته چې دی د مین باډي ته دې ته به هم زه یو میکسیمم ویټ ورکړم او دې ته به هم ورکړم نو دلته باید موږ سره دا یو مات شي لومړی نو زه به داسې وکړم ښه دې ته به میکسیمم ورکړم نو دلته بر راځم چې موږ ورته اخیستی دی دا یو او دې ته به زه فی الحال ولیکم مینیمم کم از کم د دې ویټ باید همدا 50% وي نو هغه به خپله ماتېږي او که دلته راشو نو دا ګوره موږ سره مشکل دی نو مشکل دا دی چې د دې مینیمم ویټ چې دی هغه به 30 ته واړم بیا وګورم
نو دا بیا هم موږ سره همدغه مسله ورکوي بالکل. نو داسې به وکړو چې وکړي خدای که زه دا بند کړم بیا موږ سره همدا مکمله صفحه نیسي ځکه هغه دواړه دلته نه ځایږي. دا به دلته بېرته واړوم او را به شم دا چې کوم مینیمم بیډ اخیستی دی نو دا به زه داسې کړم چې دا به بېرته خپل اصلي حالت ته واړوم او دلته به اوس داسې وکړو چې کله دا راځي دا بل خو ماتېږي صحیح دی خو چې کله زمونږ د ویب سایټ دغه چې دلته موږ سره لکه چې ګیپ هم ښه پرېمانه دی زه راشم وګورم دلته موږ سره ګیپ نشته خو دلته به موږ فلکس ګرو ولګوو دلته به موږ چې ولګوو دلته به زه راشم فلکس ګرو به ورته ولګوم او 1 به ورله ورکړم نو دا به بای ډیفالت هغه ساحه چې خالي وي هغه به دې ونیسي نو دا به دلته راشي چې دا خالي ساحه نیسي نو دې سایډ بار له به بیا زه مارجن لفټ ورکوم چې دې نه لږ جدا شي نو دې سایډ بار له چې مارجن ورکوم نو زه به همدا سایډ بار پیدا کړم دې نه بره چې دا کوم سایډ بار دی دا به زه لومړی پیدا کړم نو دا موږ سره دا یو دی دا به زه دې نه فایند کړم نو دا یو دی او دې له به زه ولیکم چې مارجن لفټ او ورته به ولیکم چې 1 ریم نو دا دې نه لږ جدا شو صحیح دی او دا مکمله ساحه به دې نیسي هغه هم ورسره راغی نو دې ته هم مارجن همدې ته به لفټ رایټ ورکړم دواړه نو دلته به زه راشم دلته به صرف مارجن ولیکم ټاپ او باټم به موږ سره 0 وي او لفټ رایټ چې دی 1 دی نو د دواړو نه فاصله راغله اوس ګورو اوس دا چې زه راشم نو دا به موږ سره څه شي لاندې به مات شي او دې کې چې کومه ساحه ده نو ګورو چې دا موږ سره چېرته خرابېږي نو ښکته به راشي را به شي بس تر دې ساحې پورې به زه راشم 900 ښه دلته موږ سره مشکل راغی دلته موږ سره مسله پیدا شوه ځکه چې زموږ دا کوم عکس دی مسله ماته دې عکس کې ښکاري دا دې عکس کې مسله ده او دا کوم یو دی موږ سره همدغه دی دلته چې کوم ایمیج موږ اخیستی هغه پیدا کول غواړي دا یو دی نو دلته خو موږ 100% ورکړی دی نو دا موږ سره ولې کمیږي ټاپ نه دا نه دی دا ټاپ ویوز والا دی او دا ټاپ ویو نه دی نو دې ته چې کوم عکس ایډز دی موږ سره کنه دا ایډ کلاس به زه پیدا کوم دلته دا موږ نه دی استعمال کړی نو همدغه وجه چې دا موږ نه دی استعمال کړی نو دا ستونزه راځي زه به لومړی دا یو پیدا کړم دلته دا یو شو او په دې کې چې دی موږ دا نه دی استعمال کړی همدغه مشکل دی نو زه به دلته راشم ورته ویم چې موږ سره په دغه کلاس کې دې کې دننه ایډز په نوم بل کلاس دی او په هغه کې چې کوم آی ام جي ده د هغه چې کوم ویډ دی هغه به 100% کړي نو دا به اوس موږ سره ستونزه نه جوړوي نو دا مسله حل شوه اوس به راشو کم به یې کړو ګورو چې څه کوي نو دلته بیا موږ سره مسله راځي نو کوم ځای کې مسله راغله 988 بس 988 نه چې کم شو دا باید لاندې ښکته شي او دا باید 100% شي نو 988 نه چې زموږ سایز کمیږي دا به هم 100% شي او دا به هم 100% شي نو دې سره به دواړه لاندې باندې راشي او نور سره بیا ګورو چې هغه سره څه وکړو نو زه به راشم 988 لپاره به دلته یو میډیا کیوري ولیکم ټول نه لاندې دلته به زه راشم ورته به ولیکم چې میډیا سکرین اینډ میکسیمم ویډ چې دی هغه زموږ څو دی 988 پکسله او په دې کې چې ورسېدي نو لومړنی چې کوم یو دی دې ته به موږ 100% لیکو دلته دې باډي ته به موږ 100% لیکو دلته به زه راشم ورته ولیکم چې د دې چې کوم ویډ دی موږ سره دا به کړئ 100% ویډ او د دې نه علاوه بیا چې لاندې کوم موږ سره سایډ بار راغلی دی دا د دې به هم 100% کړي ویډ نو دا به زه اوس سیف کړم اوس ګورو دا ګوره چې هم دا راښکته شو نو دا به څه شي 100% شو او دا هم 100% شو او لاندې راغی نو اوس دلته مسله چې دا فی الحال څه نشته او هر څه سټ دي صرف دغه کارت کې مسله ده دا کارت موږ جوړوو ستونزه نشته خو زه راځم دلته ګورم چې موږ سره نور څه مسلې دلته راځي نو دا چې کمومه نو په دې کې خو به انشاءالله نور څه ستونزه نه راځي بس دا حل دی موږ سره په دې کې نور څه مسله نه راځي یوازینۍ مسله چې راځي هغه په دې کارډونو کې راځي او په دو کې راځي
نو لومړی غم به د دې کارډونه وخورو ځکه دا اسانه دی، دې کې څه مشکل نشته، دې ته موږ صرف فلکس ریپ نه دی لګولی. نو که زه راشم دا موږ سره ریلیټډ ارټیکلز دي که نه، او دلته زه ریلیټډ ارټیکلز پیدا کړم. دا اوس مهمه خبره ده چې دا پیدا کول غواړي. نو زه به لاندې راشم ریلیټډ ارټیکلز به وګورم، ټاپ ویو ارټیکلز شو موږ سره او سایډ فوټر شو موږ سره. ریلیټډ ارټیکل دی که موږ ورته ټاپ ویو لیکلی سم کړي دي، همدا به زه وګورم، همدا دی او دا به زه پیدا دغه دی دلته موجود دی که نه یار، ډسپلی فلکس، او دلته به زه راشم ورته ولیکم چې فلکس ریپ، او دا به شي موږ سره ریپ. نو د دې مسله هم حل دی، نور څه نشته پکې. او دې ته چې کوم جسټیفای لیکل شوی نه دی، نو دې ته به زه ورته ولیکم چې جسټیفای کنټنټ، او دې ته به ولیکم چې سپیس ایونلی. نو دا موږ سره سیټ شو. اوس ګوره چې غټې نو ستونزه نه راځي، غټېږي او چې کله وړوکی کې نو دا به چېکېږي یو بل پسې به راځي. نو دا مسله حل شوه. او بله خبره دا ده چې دې کې خو ستونزه نشته، دا خو موږ سره جوړ دی تیار. اخرینی چې موږ سره یو دا پاتې د دې سایډ بار دی کې موږ سره ستونزه ده، او دا کوم عکس دی دا خو مکمل یو عکس د اعلان دی، او بره مې اعلان دی او لاندې مې اعلان دی او دلته منځ کې لیکل دي. او دا چې دی دا موږ سره سایډ بار، دې سایډ بار ته به زه راشم او دا سایډ بار ما دلته بر اخیستی، یو دا دی او یو چې دی موږ سره دا سایډ بار دی. نو دا به زه راواخلم او چې کله 988 ته رسیږي دلته موږ چې اخیستی 988 ته، نو د دې چې کوم بټ دی دا به هم موږ سره 100% شي. نو دا هم موږ سره 100% شو. او ټاپ مارجن دا به شي 3 رمه. نو ټاپ 3 رم کم دی، دا به زه کړم 5. نو دا 5 رم شو. او دلته راځو چې دې کې فاصله ورکول دي، نو دلته به هم زه راشم او دې ته به هم زه ولیکم مارجن، بیا به هم دلته زه ولیکم مارجن، او همدې ته به زه ورکړم ټاپ او باټم 5 رم او لیفټ رایټ 0. او دا دې ځینه به زه ختم کړم ځکه منځ کې موجود دی، بس دواړو ته به کار وکړي. نو دې ته هم کار وکړو او لاندې ته به هم کار کړی وي او دې ته هم کار وکړو. نو دا هم موږ سره مکمل ریسپانسیو شو، هغه هم موږ سره مکمل ریسپانسیو دی. که زه راواړم او دا واړوم موبایل سایز ته، نو دا موږ سره موبایل سایز دی. ګوره په دې کې هم موږ سره دا مکمل صحیح ښکاري، ستونزه نشته پکې. دا وګوره دلته یوازینۍ ستونزه دا چې دا موږ سره خو دا دونه غټه ستونزه نه ده. دې ته موږ کولی شو ډایرکشن کالم ولیکو، دا به موږ سره کالمونو کې راځي، خو دا دونه غټه خبره نه ده، دا تاسو هم کولی شئ. نو که اوس لاندې راشو ګورو ریلیټډ موږ سره صحیح دی، او دلته اعلانات دي، دلته موږ سره دا کټګوري ټیکنالوژي ده، موږ سره دلته بیا هم اعلانات دي، او دلته بیا موږ سره دا شیان دي، دلته اعلانات دي موږ سره، او دا موږ سره فوټر شو، او دا چې دی موږ سره مکمل فوټر شو. نو زموږ چې کوم ویب سایټ دی هغه اوس فلحال موږ سره مکمل ریسپانسیو دی، او دې کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو. که موږ د سر نه راشو لومړنۍ صفحې نه وګورو، نو دا غټ سکرین دی او دا وړوکی سکرین دی، نو ټول کې به موږ سره داسې ښه ستونزه به نه ورکوي. دا یې بله صفحه ده اولنۍ، او دې نه وروسته بیا چې دا صفحه شوه موږ سره، نو دا هم موږ سره صحیح دی، کانټیکټ صفحه، او دا چې دی موږ سره نیوز، نو دا هم موږ سره صحیح دی، نیوز ویب سایټ. نو دا چې ما غټو ته اړولی دی، دا بل سایډ بار ولې دلته نه راځي، دا بل سایډ بار دا ولې دلته لاندې راغلی، دا باید بره رالاړ شي. نو هغه لپاره به زه داسې وکړم چې دا کوم ما ورته دغه لیکلی و، دا څه شو فلکس ګرو مې چې ورته لیکلی و، دا که زه لرې کړم اوس بیا چک کړو نو بیا هم نه راځي. او دا چې کوم سایز دا باید لږ کم کړمه 40 به یې کړم، اوس بیا وګورو نو دا بیا موږ سره راځي. خو اصل کې موږ به د دې سایز نه کمو، دا به زه راوړم 48 ته کم، نو 48 کې نه راځي، خو د دوه به لږ سایز کم کړو. نو زه به راشم دلته به وګورم چې موږ سره کوم سایډز دي، نو دلته چې 15 دی دا به زه کړم 14، او دلته چې کوم موږ سره بل دی دا 25، نو دا به زه کړم 20، نو دا موږ سره دلته راغی. او نور چې بیا کله موبایل سایز ته اړوو نو دا بیا موږ سره فول ریسپانسیو راځي. نو دا زمونږ پروجیکټ او دا زمونږ ویب سایټ و، په دې کې به انشاءالله نور څه نه وي پاتې، هر څه حل شو.